12 کاله مې د دندې لټون وکړ مګر ونه توانېدلم چې بریالی شم. هغه وخت زه له کوره لرې وم او ورځ تر بلې مې رنځ زیاتېده. وخت نا وخت به لیکونه راتلل. زه د ډېرو نږدې خلکو همغه پیغامونو سخت ژړولم چې راته یې لیکلي ول په فلمونو کې حیوانات راښکاره شول مګر تا ته مو قدر نه کړل شوه. له دې وروسته مجبورۍ ډېر وختي پاڅولم. یو څه نور لټون مې هم وکړ خو د پام وړ نتیجه مې ترلاسه نه کړله. له ځانه سره مې پرېکړه وکړه تر څو نور د هیلې ته د پای ټکی کېږدم او بیرته خپل کلي ته ناکام وګرځم. په سبا ورځ چې د تګ اراده مې کړې وه د مور یو لیک مې تر سترګو شو چې لیکلي یې ول د خزلو ډیری هم ځای بدلوي، ته خو لا انسان یې، صبر ولره ورځ به دې راشي. دې پیغام ماته سخته انرژي راکړه. هر ځل چې به مې له هڅې ګرځېدم د مور دا پیغام مې ذهن ته راګرځېده. رښتیا هم ځینې لیکونه، ویناوې، ویډیوګانې او صحنې انسان ته د سخت کار کولو او ثبات توان وربخي. بالاخره زه یې هم تر مرام ورسولم. نن هغه خلک چې پرون یې زه په لیکونو ریشخندولم له ما سره د لیدنې لپاره په ورځو او ساعتونو انتظار باسي.